مژگان ابراهیمی یوه پیاوړې او زړوره نجلۍ ده چې په کابل کې د عینکو جوړولو یو کلینیک جوړ کړی. هغه وایي چې دا کلینیک یې 4 کاله وړاندې په شریک او خپله شخصي سرمایه جوړ کړی دی چې یوازینۍ موخه یې هیوادوالو ته خدمت دی. مژگان د مراجعینو د سترګو له معاینې او سترګو د شمیرې له ټاکلو وروسته هغوی ته عینکې جوړوي. هغه په دې کلینیک کې د عینکو جوړولو لپاره یوه کارخونه لري او په هغه کې بیلابیلې عینکې لکه لمرینې، ساتونکې عینکې، شمیره لرونکې او طبي لینزونه جوړوي. د هغې په وینا ځوانان د دې لپاره چې ډیری سره کار یې له موبایل او کمپیوټر سره دی طبي عینکو ته اړتیا لري. له همدې امله یې ډیری مراجعین ځوانان دي. یو همکار یې مژگان یوه هڅانده او زحمتکشه نجلۍ وبلله او زیاته یې کړه بیشتر مثلا تمرکز اینها در بخش خدماتشان روی محصول با کیفیت، تعیین و تجویز دقیق و درست و همچنان همکاری با مشتری می باشد. چون در این شرایط بسیار بدی که قرار داریم در شرایط فعلی افغانستان، واقعا کارهایی که مثلا خانم دکتر ابراهیمی اینجا خدمات ارائه میکنه قابل قدر می باشد. ابراهیمی زیاتوي چې خپلې موخې ته د رسیدو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کړې او په دې لاره کې له هر ډول ستونزو سره مبارزه کړې ده. هغه وایي خواست ما از نهادهای امنی و یا حکومت اینمی است که درهای مکتب برای دخترها باز کنند تا دخترها بتوانند تحصیل کنند. مثل که یک دختر اگر تحصیل کرد تمام خانواده، تمام جامعه باسواد میشن. پیام ما به زنای افغانی است که زنای افغان هیچ وقت تحت هر شرایطی که باشه مایوس نشوند، دست از تلاش بر نداره، همیشه تلاش کنند، دست بخوانند تا بتوانند که یک زندگی خوب یا در آینده یک اولاد خوب داشته باشند. مژگان ابراهیمی هڅه کوي چې د غوره خدماتو او لوړ کیفیت عینکو په جوړولو سره د هیوادوالو د پرمختګ لامل شي.